د افغانستان د ښځو د فوټبال ټیم په جلا وطنۍ کې یو نړیواله لوبه وګټله او د فوټبال په ډګر کې خپل الهام بښونکی حضور ثابت کړ. دا سیالۍ په مراکش کې د فیفا په کوربتوب وشوې. د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته 2-0 ماته ورکړه. دغه ټیم د فوټبال د نړیوال فدراسیون په نوښت د نجونو د 4 ټیمونو په تورنمنت کې ګډون کړی و چې د مراکش په کوربتوب ترسره شو. دوی تر لیبیا مخکې د اکتوبر په 29 له تونس سره مخ وي چې هغه لوبه 4-0 بایللې وه. تر هغه مخکې هم خپل اولنۍ لوبه په چاد بایللې. خو په ټوله کې د افغان کډوالو د فوټبال د ملي ټیم جوړښت او لوبې هغه څه و چې ګڼو افغان ښځینه فوټبالرانو یې هیله درلوده. دا هغه څه دي چې موږ یې د ترلاسه کولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې منډې ترړې وکړې. هغه څه چې موږ یې د ښځو په توګه مستحق وو، د لوبو حق او د خپل هیواد استازولي. د ښځو په ورزش باندې د طالبانو بندیز ډیری ښځینه ورزشکارانې د زورونې او بندیانېدو له ویرې له افغانستانه تېښتې ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو 4 کاله وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان کډوالو نجونو لپاره د فوټبال د ټیم جوړښت منظور او مصارف په غاړه واخیستل. 23 افغان نجونې تر یو لړ سیالیو او تمرینو وروسته دغه ټیم ته انتخاب شوې. په دغه ټیم کې 14 نجونې له استرالیا، 15 له بریتانیا، 2 له پرتګال او 2 له ایټالیا یو ځای شوي. د سکاټلند پخوانۍ نړیواله فوټبالره پالین هامیل هم د ټیم مشره روزونکې ده. د فیفا مشر جیاني انفنټینو د افغان ښځینه فوټبالرانو له اصلي ملاتړو دی. هغه د تونس په وړاندې تر لوبې مخکې د افغانستان د فوټبال د نجونو له ټیم سره ولیدل او د هغوی ملاتړ یې وکړ.